د SIS هارونکو سلامونه ستړي مشئ په خیر راغلی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ په تیرو 4 ورځو کې تاسو ته د هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ یا پایلوبې وروستي معلومات شیبه په شیبه وړاندې کول. نو د دغه سیالۍ نن 5مه ورځ هم پیل شوې وه، خو په دغه ورځ باندې د له غرمې وړاندې هندۍ لوبډله ټوله وسوځېدله او په دې سره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو اتلولۍ جام په خپل نوم کړه. په دغې لوبه کې کله چې لومړی وار باندې توپوهنه پیل شوه، په لومړۍ او دویمه ورځ باندې استرالیا لوبډلې د 469 منډو په جوړولو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي. ورپسې هندۍ لوبډلې په خپل دویمه پاڼۍ کې 296 منډې ترسره کړې او په دریمه پاڼۍ کې یو ځل بیا د استرالیا لوبډلې تر 200 پورې منډې ترسره کړې چې ټوټل منډې تر 444 منډو پورې ورسولې. د هند لپاره وروستۍ په 4مه ورځ نیمایي کې د توپوهنې بلنه ورکړل شوه او د 444 منډو هدف ورته ټاکل شوی و. هندۍ لوبډلې ونه شوه کولی چې دغه هدف ته ځان ورسوي او د 214 منډو په جوړولو سره یې خپل ټول لوبغاړي نن د ټیسټ سیالۍ په 5مه ورځ له غرمې وړاندې وسوځېدل او په دې سره یې دغه لوبه د 209 منډو په توپیر سره بایلودله. په دغه لوبه کې د هند لپاره توپوهونکي په خاص ډول باندې ښه ونه ځلېدل. تر ډېره بریده باندې د دې لوبډلې لوبډلمشر په دې لوبډله کې بل لوبغاړي چې مشهوره لوبغاړی ویرات کوهلي په ښه ډول باندې وځلېدل، ښې منډې ترسره کړې، خو ولې د ټیم په ګټه باندې چې څنګه په کار و هغه ډول باندې دوی مسؤلیت وانخیسته او دغه لوبه یې بایلودله. په دغه لوبډله کې ډېر نور لوبغاړي هم و چې د ټیسټ سیالیو سپیشلیست بلل کېږي. پجارا هم ښه توپوهنه ترسره نه کړه او همدا ډول باندې په دریمه یا په وروستۍ پاڼۍ کې جدیجا ته ډېرې سترګې د هند وې د ټولو لوبغاړو سوځېدو وروسته چې دی به ښه توپوهنه ترسره کړي. د هند لپاره یوازې اجنکا ریهاني و چې په دواړو انینګزونو کې یوه ښه ملګرتیا ترسره کوله، خو وروسته د نورو لوبغاړو له سوځېدو وروسته دی هم په پرلهپسې ډول باندې په دواړو انینګزونو کې همغسې وسوځېدل. په کار دا وه چې هندۍ لوبډلې ملګرتیا یا پارټنرشپ ترسره کړی او تر څو دغه هدف ته ځان ورسوي، یا هم نن ورځ مساوي کې دغه لوبه، خو د استرالیا له لورې په زړه پورې توپ اچونه ترسره شوه او د دغې لوبډلې ډېری لوبغاړي په پرلهپسې ډول باندې وسوځول. د استرالیا لپاره په لوبه کې سټیو سمیت په خپل لومړي انینګز کې سلیزه ترسره کړه. همدا ډول یو بل لوبغاړي هم د دوی سلیزه ترسره کړه چې ښه د منډو په جوړولو کې ښه مسؤلیت ادا کړ. په وروستۍ پاڼۍ کې وروستي انینګز کې نتن لاین و چې پرلهپسې ویکټې واخیستلې 3 نه تر 4 پورې او د هندۍ لوبډلې له ستونزو سره مخ کړه او د اتلولۍ جام یې په خپل نوم کړ. دا د استرالیا لوبډلې د کرکټ نړیوالې شورا په چوکاټ کې یا په نړیوالو لوبو کې او یا هم په جامونو کې د یو بل نوي جام ګټلو چې ریکارډ یې جوړ کړ. په دې سره د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولۍ خپلې کړې، که هغه شل ورځې سیالۍ دي، که هغه یو ورځنۍ سیالۍ دي، که هغه پخوا د چمپین لیګ ټورنمنټ او هم که د ټیسټ سیالۍ د دې ټولو سیالیو اتلولۍ جامونه استرالیا په خپل نوم کړ او په دې سره ستر ریکارډ په نړیوال میدان پرېښود. دا د استرالیا لپاره یوه نه هېرېدونکې پایلوبه وه چې ترلاسه یې کړه. له دې وړاندې هندۍ لوبډلې هم مخکې هم د دغه سیالۍ پایلوبې ته لار پیدا کړې وه چې نیوزیلینډ په هغې کې بریا خپله کړې وه. دا د هندۍ لوبډلې په پرلهپسې ډول باندې د ICC ټورنمنټونو پایلوبې ته وتل دي چې یا نیمه پایلوبه کې ماتې خوړل یا هم په پایلوبه کې ماتې خوړل. خو د استرالیا لوبډله برعکس ده، کله هم چې د کرکټ نړیوالې شورا په ټورنمنټ کې تر پایلوب یا نیمه پایلوب پورې رسېدلې ده، هغه اتلولۍ جام یې هم په خپل نوم کړی ده. ډېره مننه.